خیال د آینې خبرو ته په کټ کټ له خندا نشین شو. یاره آینې ګلې خبرې خو دې ډېرې خوږې دي، خو هغه متل به دې نه وي اورېدلی چې وایي غوا حلاله لا نه ده تا خانک پر سر نیولی دی. ته به داسې وکړي چې دا دوه خوږې خبرې به دې اوس سنبال په جب کې کېږدي. نه ګورې غرڅنۍ مو ایله بیله په خبرو راوستې ده. اول خو دې زما د پوښتنو ځوابونه راکړي، خپل خوبونه او ارمانونه دې یو په یو راته ووایي، بیا به ستا دا دوه خوږې خبرې ستا په خبره دا دوه ستړې مرغۍ هم والوزو او غرڅنۍ به یې د ځوابونو په لومه کې راونیسي. آینې خیال ته لکه د مرورې معشوقې سترګې ورواړولې. خیاله ته هم عجیبه خبرې کوې. ته پوهیږې چې شاعران ماته د حافظې هدیره وایي. زه د حافظې یو جب هم نه لرم چې دا دوه خبرې پکې وساتم. خیال آینې ته په غاړه کې لاسونه ورواچول لکه یو مخلص مین چې خپله مروره معشوقه په خلا کوي. آینه یې ونازوله، بیا یې له آینې هغه دوه خوږې خبرې راواخیستې، په خپل جب کې یې کېښودې او زنځیر یې هم پسې کش کړ. آینې ته موسک شو او ورته ویې ویل آینې ګلې اوس دې زړه ډاډه شو؟ آینه ډېره خوشحاله شوه. خیال یې پر ټنډه ښکل کړ او مننه یې ترې وکړه. بیا یې غرڅنۍ ته مخ ور واړوه. ګوره غرڅنۍ، زما دوه خوږې خبرې یعنې دوه خوږې پوښتنې د خیال ګل په جب کې دي، په ځواب یې فکر کوه. خو اوس د خیال ګل ټولې پوښتنې ځواب کا. له ښوونکي سره خو دې د دعا لاسونه اوچت کړل، د غلي امین زمزمې دې هم اورېدې. دا چې نور څه وشول زه او خیال درته غوږ یو، بسم الله که پې ورځه له خیره. غرڅنۍ آینې ته په مسکا سر وښوروه. آینې ګلې پې ورځمه، ستا او د خیال په زړه کې به یوه نری ګونځه هم نه پرېږدم. خو ګورئ خیال او هندارې ګلې، تاسې به ګونګې روژې ونیسئ، نور به زما د کیسې په منځ کې هغه دغه نه کوئ، ځکه چې دا کیسه ډېره اوږده ده. که تاسې په منځ کې رادانګئ بیا نو رانه ګډه وډه کېږي. هو نو پکې بندېږم لکه په ګڼو او اوږدو زلفو کې چې ږمنځه بنده شي، یو څو ویښتان هم له ځان سره له بیخه راوباسي. خو بنیادم پازابیږي. وام اورېدل؟ خیال وویل هو وام اورېدل. دا د خولې ته مې کلپ واچوه. هندارې په خندا وویل ما هم ګونګه روژه ونیوه، له خولې به مې سپڼ هم ونه خیژي. زه هم خیال او هندارې ته موسکه شوم. بس جار مو شم، تاسو دواړه ډېر مؤدب او خواږه یاست. ښه هندارې ګلې، ستا هغه دوه پوښتنې خو همدا اوس ځوابوم، ځکه چې زه هم ستا خورلڼه یم. هسې نه چې ستا پوښتنې رانه هېرې شي. شاباس، همداسې بېغږه راته غوږ شه. کله مې چې ښوونکي ته هو وکړه او له نور جمال سره د ګډ ژوند تړون مې په خوشحالۍ ومانه، د ښوونکي زړه باغ باغ شو، له ډېرې خوشحالۍ نارامه و. راته ویې ویل چې زړه مې له ډېرې خوشحالۍ لکه ماشوم ټوپونه وهي. زه باید په بیړه لاړ شم. اول به دې پلار ته مبارکي ورکم، د کوژدې نیټه او ځای ځایګی به هم ورسره معلوم کم، بیا به د غره کلي ته ځان ورسوم، نیغ د نور جمال پروژې ته ورځم چې دا زیری پې وکړم. ما د ښوونکي خبرو ته ایله سر خوراوه، له تاسو څه پرده ښایي، موسکه به هم وم. ښه نو خبرې ته راځم. ښوونکي امسا ور واخیسته، تر لاس مې ونیو. په دې بل څنګ کې زه لکه دویمه امسا ورسره روانه شوم. له دفتره نه د وتلو پر وخت یې راته وویل غرڅنۍ لورې ډېر دې خوشحاله کړم، د لقمان له حکمته برخه ونه شي، خالق دې په لاسونو کې شفا واچوه. زه چې پر نور جمال دا بختور زیری وکم، په کارونو کې به نور هم برکت راشي. د چا خبره د سترګو په رپ کې به د پروژې نیمګړي کارونه ترسره کوي. بیا به ستاسو د کوژدې ساده او مناسب پروګرام جوړ کړو. په دې خوشحالۍ کې به ستاسو د کلینیک ملګري او روغتیا پالې هم وي. څو میندې سره له خپلو نویو زیږېدلو ماشومانو به هم راځي. زه خو وایم چې د کوژدې مراسم به ستاسو د غره په کلي کې ونیسو. هغه د شنو اوبو له رود سره نږدې د رڼو اوبو د چینې پر غاړه، هغه دوه څنګ تر څنګ ونې چې تنې سره ګډې او څانګې سره تیرو بیرې دي. له هغه ځایه هغه دنګه څوکه هم ښکاري چې ستا د کیسې غرڅنۍ ورختلې وه. د رڼو اوبو د چینې تر څنګ ډېر ښکلی چمن هم دی. بس په هغه چمن کې به ته او نور جمال هم وئ، موږ به هم در سره یو. له خیره ستاسو د ګډ ژوند د تړون خوشحالي به وکړو او ستاسو نکاح به هم وشي. ورپسې به مو له خیره وراو واده وي. د شاتو میاشت به ستا دا ارمان د دنګې څوکې په سر کې تېره کړئ. ښې ښکلې رنګینې خیمې به درته ولګو. د پروژې د نویو کارونو الهامونه به هم ښه درته کیږي، ځکه چې د ستورو ډک اسمان ته به ورنږدې یاست. د لمر غروب او شفق به هم تر مونږ ښایسته درته ښکاري. مارغان به د فطرت موسیقي درته غږوي او خوشحالوي به مو.
که څنګه غرڅنۍ لورې زما خبرې دې خوښې شوې؟ ښوونکي له دې خبرې سره په مسکا مخ راواړوه. ما لاندې ځمکې ته کتل. پر شونډو او اننګو مې حیا او مسکا دواړه یو ځای شوې وې. سر مې ورته وښوراوه. ښوونکی مې رخصت کړ. زه بېرته کلینیک ته راوګرځېدم. زړه مې بې وزرو په هوا و. پر ځان نه وم پوهېدلی چې د ناروغانو واټ ته راغلی وم. حوصله او د زړه زور مې دومره ډېر شوی و. ما وی هره ناروغه مور او ماشومان یې په مینه مینه ونازوم. که څه درد او تکلیف یې وي درمان یې وکم. خو چې کله ناروغو میندو او ماشومانو ته ورغلم عجیبه چل را باندې وشو. دا هره مور چې ګورم زما مور ته ورته راته ښکاري. د چا څېره زما د مور په شانې، د چا غږ، د چا مینه او خواخوږي او د چا نورو کړه وړه. یوه ترخه اندېښنه زړه ته راولوېده. له ځانه مې پوښتنې پیل کړې. ښه غرڅنۍ، که د واده په خوشحالۍ کې د خپلې مور ارمانونه درنه نیمګړي پاتې شي، ښه که په کورني ژوند کې دومره بوخته شي چې د میندو د درمان او علاج وخت در سره نه وي، ښه که د خپلو ماشومانو مور شي، هغوی ته به دې پام وي او د نورو میندو ماشومان به درنه په سپین میدان پاتې وي. اندېښمنه له کلینیک راووتم. د خپل کور خواته روانه شوم. چې رانږدې شوم کوشش مې وکړه چې خپله څېره مسکه او خوشحاله وښیم چې پلار مې خفه و نهیلی نه شي. کور ته راورسېدم. پلار ته مې سلام وکړه. د پلار په څېره کې مې د خپلې اندېښنې تصویر ولیده. پلار مې سلام ادا که. په ځیر ځیر یې راته وکتل. ښایي زما د اندېښنې وجه یې معلوموله. راته ویې ویل غرڅنو لورې، ښوونکی خو هم کلینیک ته درغلی و. ټوله کیسه یې راته وکړه. ډېر درنه خوشحاله و. زه غلی وم. هېڅ ځواب مې ورنه کړ. زړه ته رالوېدلې اندېښنې ټکنۍ کړې وم. د پلار له مخ نه مې هم د خوشحالۍ نښې نښانې وتښتېدې. په غمجنه مسکا یې راته وویل ښه خیر دی، خدای به هر څه سم کړي. غرڅنۍ لوري آرام وکړه، نن به ډېره ستړې شوې وي. زه پوهه شوم چې پلار مې په څېره کې هر څه لوستي دي. زه خپلې کوټې ته لاړم. دروازه مې راپسې بنده کړه. بالښت ته مې تکیه وکړه. په زړه کې مې د خوشحالۍ مثبت فکرونه او خیالونه راوګرځول. څو ځله مې د پوزې له لارې ژوره ساه سږو ته تېره کړه. څو شېبې مې په سږو کې ایساره کړه. بیا مې له خولې ساه وایسته. یخې اوبه مې وڅښلې. بیا مې ښه شېبه آرام وکړه. د ماښام تر ډوډۍ وروسته راپاڅېدم. د خوړو لوښي مې پاک صفا ومینځل. د کړکیو ښیښې مې پاکې کړې. د ماسخوتن لمونځ مې په عاجزۍ او حضور وکړه. په لمانځه کې مې ډېر وژړل. تر لمانځه وروسته مې په ژړا او سلګو خپلو ارمانونو ته د رسېدلو دعاوې وکړې. لکه تته ډیوه د اندېښنو له غباره ورو ورو په راوتو وم. د زړه په تار تار مې نیمه غمګینه نیمه خوشحالونکې نغمه ګرځېده. کوشش مې وکړ چې سرود یې ولیکم. د ماشومتوب د وخت رسم کتابچه مې راواخیسته او د شعر په لیکلو مې پیل وکړ. د شعر آهنګ او موسیقیت هغسې نه برابرېده چې زما زړه غوښتل. شاعرانه خیالونه او تصویرونه مې لکه ماهیان له لاسونو ښویېدل. د شعر قافیې او ردیفونه رانه د مرغانو غوندې الوتل. په ځان پورې مې وخندل. غرڅنو کراره کښېنه، په زوره شاعري نه کېږي. کتابچه مې د کټ د بالښت پر سر کېښوده. بیا مې زړه راته وویل چې راځه ساده نقاشي وکړه. کتابچه مې بېرته راواخیسته. د رنګه قلمونو ځای رانه هېر و. اخوا دېخوا پسې وګرځېدم. اخر مې د کوټې په تاخ کې پیدا کړل. رنګه قلمونه مې راواخیستل. نقاشي به مې دومره هنري وي یا نه، خو هسې خپل زړه مې پرې خوشحاله و. پر سپین کاغذ مې په رنګه قلمونو کرښې راښکلې. یو شین دریاب مې رسم کړ. په دریاب کې یوه بیړۍ د تګ په حال کې ده. هغلته لرې د غره یوه دنګه څوکه ښکاري. د دنګې څوکې پر سر یوه غرڅه ولاړه ده. د غرڅې د ښکرونو ترمنځ د اسمان سپوږمۍ ناسته ده. د غرڅې ښکرونه لکه الماس ځلیږي. د سپوږمۍ او د غرڅې د ښکرونو سپینه رڼا تر شنه دریاب را رسېدلې ده. په شنو اوبو کې زرین کبان د لامبو په حال کې دي. یوه ډولفین د بیړۍ له څنډې سره ځان نښلولی دی. ډولفین په بیړۍ کې له دوو ناستو کسانو سره مینه کوي. په بیړۍ کې دوه ناست کسان هم ورته مسک دي. دوی دواړه د ډولفین پر سر لاسونه ایښي او د خدای د دریابي مخلوق له مینې مننه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې په بیړۍ کې دا دوه ناست کسان به څوک وي؟ له تاسو نه څه پرده چې یوه زه یم او ترڅنګ مې نور جمال. ښه نو دا خو شوه زما ماشومانه نقاشي. یو څه خو مې د زړه بار ورسره سپک شو، خو د اندېښنو هغه نرۍ ګونځې اوس هم ازارولم چې په زړه کې مې پرته وه. ناکراره وم. پر دې مې فکر کوه چې دا د اندېښنو ګونځه یو مخې له زړه نه وباسم، خو ونه شو. د اندېښنو خاپ مې لا همداسې پر زړه پاتې و. د شپې په چوپه چوپتیا کې مې استخاره وکړه. تر استخارې وروسته مې دعاوې کولې. له دعاو سره خوږه او زړه ټکورونکې ژړا راتله. چیغو او فریاد ته مې هم زړه کېده، خو ځان مې په کابو کې ساته چې هسې نه پلار او خویندې مې ژړا او فریاد واوري. ښې ډېرې دعاوې مې وکړې، ښه ډېر مې وژړل.
داسې مې انګېرل چې زړه مې ورو ورو د خوشحالۍ وزرې غوړوي. کټ مټ داسې لکه باران وهلی مرغه چې وزرې د باران څاڅکي لمدې او درنې کړي وي، چې بیا باران ودرېږي، اسمان شین شي او لمر یې پر وزر ولګېږي. مرغه وزرې وڅنډي او له بڼکو یې د باران پاتې څاڅکي ولویږي او بیا شخ شي چې د شنه اسمان په لوري والوځي. زما زړه هم د شنه اسمان په لوري الوت ته وشو. د کړکۍ ترڅنګ په کټ کې څملاستم. د کړکۍ پرده مې نیمکخه کړه. له خلاصې کړکۍ مې اسمان ته وکتل. رنګ یې زما د ګوتمۍ تر شنه غمي هم شین او صاف و. ایله ځای ځای پکې غونډوسکې وریځې وې، هغه هم شمال پسې اخیستې وې، لکه مهار پرې کړي اوښان لیونۍ منډې وهلې. د سپینو او خړو وریځو یوه مهار پرې کړي اوښ منډه واخیسته. تر شا یې لکه د شینخالۍ کوچۍ اروا تکه سپینه سپوږمۍ راښکاره شوه. سپوږمۍ ماته موسکه وه. د رڼا لاس یې تر کړکۍ راوغځاوه. د مور لاس مې را په یاد شو چې د سپینو زرو وښي پکې وو، چې د سپوږمۍ په شپه به یې د غرڅنۍ کیسه راته کوله. د سپینو زرو وښي به یې سپین پړکېده، زما سترګې به یې برېښولې. بیا به مې د مور په لستوني پټ کړم چې د غرڅنۍ کیسه رانه ګډه وډه نه کي. پر سپوږمۍ مې د مور مینه راغلې وه. داسې مې انګېرل چې مور مې له ځانه راته سپوږمۍ جوړه کړې ده، د غرڅنۍ کیسه راته کوي، نازوي مې او تسلي راکوي. د نن شپې سپوږمۍ پر ما د مور غوندې مهربانه وه. زه یې په پستو پلوشو نازولې او ویده کړې وم. ما د ډاکټرۍ سپینه چپنه اغوستې وه. ساعت مې وکتو چې ناوخته کړی خو به مې نه وي. خوشحاله شوم چې تر خپل وخت مخکې راغلی وم، چې سترګې مې ناڅاپه د روغتون لویې دروازې ته ورپورته کړې. حیرانه دریانه شوم. روغتون بدل و. هغه وړوکی کلینیک نه و چې ما پکې کار کوه. په دروازه یې لویه لوحه وه، په شنو غمیو پرې لیکل شوي وو: د مور غېږه روغتون، ښاري څانګه. په شنو غمیو لیکل شوې لوحې مې زړه لکه ماشوم ونازوه. د خپلې ګوتمۍ شنه غمي ته مې وکتل. بیا مې لوحې ته سترګې ورپورته کړې. دا غمي خو هم زما د ګوتمۍ د غمي په شانې دي. له ځانه سره موسکه روغتون ته راغلم. په اوږده دهلیز کې څنګ تر څنګ 2 کوټې وې. په هر یوه کوټه کې یوه مور په اولاد ناروغه وه. لاسونه مې په اوبو او صابون پاک صفا ومینځل. لومړنۍ کوټې ته ورننوتم. په اولاد ناروغې مور مخ د ټیکري په پیڅکه پټ کړی و. چې زګیروی یې وکړه، په زړه کې مې د درد لیکه تېره شوه. په بیړه ورغلم او د ناروغې مخ مې څرګند کړه. مور مې وه، له درده ناکراره تاوېده. پر تندي مې ښکل کړه. ورته ومې ژړل. مور مې سترګې راپورته کړې. وې نه پېژندم. ښایي له ډېره درده یې ذهن کار نه کوه. ژر یې په علاج لګیا شوم. ماشوم وزېږېده. نرسه راغله. راته ویې ویل تاسو به 2مې کوټې ته ورشئ، هلته ناروغه ډېر په عذاب ده. زه به ماشوم پاک صفا ومینځم. د ماشوم مور ته به هم لازمه دوا ورکم. نرسې ته مې سر وښوراوه. مور مې پر تندي ښکل کړه. نبض مې ونیو. د رګونو حرکت یې ښه و. ماشوم ته مې وروکتل. غټکی او ګلالی و. ورته موسکه شوم. له 2مې کوټې نه د ناروغې چغې راورسېدې. ما ژر نرسې ته ځینې دارو درمل وښودل چې زما مور ته یې ورکي. د ماشوم نوم دې په صفا پاکي پرېږي، په پاک صفا تار دې وتړي. او نرسې زما خبرې ونیوې. اطمینان یې راکړه چې دا هر څه به وشي. زه دستي 2مې کوټې ته راغلم. نږدې و چې له ډېرې حیرانۍ لیونی شم. هلته هم زما مور وه، همداسې چې بلې هرې کوټې ته به راتلم. پر اولاد ناروغه به زما مور وه. ما د ټولو علاج وکړ. ټولو روغ ماشومان وزېږول. زما د هرې مور صحت بد نه و. فشارونه یې مناسب و. ایله دردونه پرې تېر شوي وو چې له لږ ارام او تسکینونکو دارو درملو سره ښه کېدي. په 2مه کوټه کې هم زما مور وه. زما د نورو کوټو د میندو په څېر د 2مې کوټې مور مې هم په خیر او سلامتۍ ماشوم وزېږوه. پر دې هم دردونه تېرو او زه یې نه پېژندم. د دروازې له خلاصېدو سره یوه خوږه او زړه اراموونکې نغمه راغله. ورپسې جوخته د تکو سپینو جامو والا نرسه کوټې ته راننوته. له سپینو جامو یې د سوما او کیمیا بوټي وږمې لټېدې. هغه صحنه یې را په یاد کړه چې د مور تر مرګ وروسته مې په خوب لیدلې وه. هغه له وږمو او له نغمو نه ډک ځای چې له مور او ماشوم ورور سره مې پکې مخ شوي وم. نرسه راته موسکه شوه. موسکا یې نه تشریح کېدونکی خوند او کیف درلود. زړه مې ګواهي راکوله چې یو ډېر خوږ زیری به یې راوړی وي. نرسې مې پر اوږه لاس کېښود. د مور او ماشوم د صحت مبارکي راکړه. راته ویې چې یو زیری مې درته راوړی دی. ما ویې زیری دی په ګل بدل
په مسکا یې سر وښوراوه او مننه یې وکړه. راته ویې ویل د مور او ماشوم اندېښنه مه کوه، د دویو لازم خدمت زه کوم. تا ته یو 2 تنه بیماران په تمه دي، په لیدو به یې ډېره خوشحاله شي. کیدای شي د یو عالم خوشحالۍ الهام ترې واخلي، کیدای شي د ورک او پټ حکمت د موندلو لارې ګودرې در وښیي. د مسکې نرسې خبرو تلوسه را واچوله. د الهام او حکمت د کلمو په اورېدو مې زړه وزرې وکړې. ویم کاشکې د مرغۍ غوندې هوا وکړم او د سترګو په رف کې ورسېږم. له نرسې مې د 2 بیمارانو د ځایګي پوښتنه وکړه. نرسې راته وویل ته به داسې وکړې چې له دروازې ووتې مخ په قبله به ښۍ خواته وګرځې. یو ښایسته لوی کور به مخې ته درشي، د ګڼو ونو په سیوري، د ګلونو په وږمو او د مرغانو په نغمو کې به ورتېره شي. نیغه به د لوی کور په دروازه ورننوځي. له دې خبرې سره نرسه په معنادار انداز مسکه شوه، په مسکا یې سر خوراوه او راته ویلي بیا به نو د خپل دیدن بیماران وګوري، کیدای شي ته هم د دویو د دیدن بیماره وي، په خپلو کې به د یو بل درمان وکئ. د نرسې له خبرو سره مې تلوسه نوره هم په ډېرېدو شوه. د ناشنا میلمنو په باره کې مې فکر کوه چې دا به وي څوک. پر تندي مې د سوالیې علامه ناسته وه. نرسه رانږدې شوه، راته ویې موسل، په پاسته لاس یې زما له تندي نه د سوالیې علامه پاکه کړه. د نرسې د پاسته لاس له لمس سره مې آن د زړه ورغوی خوږ وتخنېده، لکه د شاتو د مچیو ورکه ملکه چې پرې ګرځي. نرسې په مسکا راته وویل اندېښنې له زړه نه وباسه، بیړه وکړه، ژر ځان ورسوه، هسې نه چې بختور میلمانه دې له انتظاره زړه تنګ دي شي. ته باید د هرې شیبې قدر وکړې. ته پوهیږي چې ځینې شیبې له ځان سره د بخت زړي لري. که دې په مناسب مهال ترلاسه کړل او ودې کرل، په پیړیو به د مینې او ښکلا حاصل درکوي. او که له لاسه دې وتل، نو بیا به دې د پیړیو ګړنګونه، پیچومې او کږلیچونه د مزل خنډ وي. وا دې اورېدل؟ ما په بیړه ورخطایې نرسې ته وویل هو وا مې اورېدل. زه له ډېرې ورخطایې له نرسې را روانه شوم. ورخدا دې ته وم چې د دې ښکلو او بختورو میلمنو له دیدنه بې دیدنه پاتې نه شم. نرسې په مسکا راپسې غږ کړ ته لږ راتم شه، خبره واوره. زه زړه نازله ورتم شوم. ورته ومې ویل ته خبره کوه، هسې نه چې نرسې مې خبره ونیوه. راته ویې ویل ګوره ستا له میلمنو سره بوختي زیري دي، بختورې ټول به در باندې وویشي. رښتیا بله خبره که د ورک حکمت د موندلو کړکۍ درته خلاصې کړې، نو ننداره به یې پر موږ ټولو کوې. خپلې بیمارانې میندې او ماشومان خویندې ورونه خو دې ولیدل. ته پوهیږي چې ستا ټول وطن بیمار دی. د درمان په حکمت به ځان ښه وپوهوي. ستا د بیمار درمان په مینه، په حکمت او خواخوږۍ کیږي. ښه نو ورځه بیړه دې ده، په مخه دې ګلونه. وی خدایه چې په مخه دې ګلونه، خبره یې څومره خوږه راولګېده. که له خلکو شرم نه وی، نو د یرغه اسپې غوندې به مې منډه اخیستې وه. له ځانه سره مې ویل هی کاشکې د مرغه وزرې مې وی، په هوا شوي به وم، خلکو به هم نه لیدم، او د سترګو په رپ کې به مې ناشنا میلمنو ته را رسېدلی وم. په همدې خیالونو کې د روغتون له دروازې را ووتم. بیا دستي د قبلې خواته راتاو شوم. د میلمنو دیدن ته مې تنده وه. په پرتم او جلال را روانه وم. کټ مټ د هغو اوبو په قدم چې د غره له هسکې څوکې تر شنې درې را روانې وي. سر مې ټیټ نیولی و او د خپلو ګامونو لاره مې څارله. د فطرت د نرمې او مهینې موسیقۍ تتې څپې مې په غوږ شوې. وخې چې څومره مې د زړه تنده پرې خړوبه شوه. سترګې مې پورته کړې، مخامخ مې یو لوی او ښکلی کور ولیده. تر مخې د رڼو اوبو رود روان و چې ما سترګې غړولې دي. داسې ښکلی کور او داسې ښکلې رڼې اوبه مې نه دي لیدلي. د کور شاوخوا رنګارنګ ونې او ګلونه ولاړو. د ونو او ګلونو پر څانګو به چې د شمال نرۍ څپه ولګېده، نو یو رقم خوږې نغمې ترې خېژولې چې په عمر مې نه وې اورېدلې. عجیبه خو یې لا دا چې دې نغمو ته رنګارنګ مرغانو په هوا کې نڅا کوله. له ونو او ګلونو به راتاوېدل، بیا به هوا ته پورته کېدل، بیا به راغلل د بهیدونکي رود په رڼو اوبو کې به یې وزرې ورپولې، او بیا به په نڅا په هوا شول. ټولو مرغانو په ګډه یو سرود غږوه، سرود شیر و شکرو. زما د وطن د هرې ژبې بیتونه پکې وو. سرود څه چې سمه دمه رنګینه قصیده وه چې نه تمامېده. یوه ښه شېبه د مرغانو دې ګډ سرود او خوږې سندرې ته تم شوم. د ونو څانګو کور ته د ورتللو اشارې راته کولې. مرغانو هم په وزرو راته کول چې کور ته دننه شم. ونو مرغانو ته مې د مننې په دود سر وښوراوه. مسکه د کور په دروازه ورننوتم. پراخ انګړ په شنه چمن پوښلی و. ځای مناسب
مناسبې ونې او ګلونه پکې ولاړو. د ونو او ګلونو مخې ته د هغو میندو او ماشومانو انځورونه نقاشي شوي وو چې ما یې وخت په وخت علاج کړی و. لږه شیبه په انځورونو کې وګرځېدم. په انځورونو کې میندې او ماشومان راته موسېدل. ما هم ټولو ته په مسکا لاسونه ښورول. انګړ ته د ونو او ګلانو له څانګو رالټېدونکې نرم او خوږه موسیقي راتله. په کونج کې ولاړې دنګې ونې مې سترګې خوږې خوږې ونازولې. د ورنګ او ورېښمو د پړیو یو ټال ترې راځوړندو. ما ټال ته کتل چې ناڅاپه ټال زما خواته ټالۍ وخوړه. له ټال نه ناڅاپه یو ماشوم زما غېږې ته راټوپ کړ. ماشوم زما له غاړې لاسونه تاو کړل. په ماشومانه انداز یې راته ویل غلڅنۍ خولې ستلې مشي. ما له ډېرې خوشحالۍ ژړل. ماشوم زما هغه ورورو چې مور مې د زیږون پر وخت له ځان سره خاورو ته وړی و. له ماشوم مې پوښتنه وکړه ته دلته له کومه را پیدا شوې؟ ماشوم له نازه شونډې بوڅې کړې او وی ویل وایي دا نو پوښتنه شوه له کومه خو ته لا پیدا شوې؟ ولې موږ تا ته خپل نه وو دل لیږلي چې غلڅنۍ دې لاس شي 2 میلمانه یې انتظار کوي؟ ما ورته ویل خدا دې زه هم درته راغلم. نو ته له چا سره راغلی؟ ماشوم ورور مې ځواب راکم د چا سره چې له تاسو تللی وم له هغې سره لاغلی یم. ما پوښتنې ته خوله جوړوله چې یو چا مې په لاسونو زما سترګې پټې کړې. ماشوم ورور مې چکچکې کولې او په خندا یې راته ویل غلڅنۍ خولې ووایه چې چا به دې سترګې پټې کړې وي. زه پوهېدلی وم چې دا خواږه لاسونه د چا دي خو هسې مې له نازه د دوی تلوسه زیاتوله. ورته ومې ویل ته صبر چې زه چورت ووهم. یاره دا لاسونه خو تر کوچو تنکي او تر ورېښمو پاسته دي. زما د مور لاسونه خو په کارونو زیږه شوي وو. خو نه دا له لستوڼي چې د لونګو وږمې راغلی دا بیخي بل څوک نه ده. دا زما خوږه مورکۍ ده. ناڅاپه مې د مور لاسونه له سترګو لرې کړل او ټینګه غېږه مې ورکړه. د یوې او بلې په ښکلولو نه مړېدلو. ما له خوشحالۍ ژړل او مور مې په پستو ګوتو اوښکې پاکولې. ماشوم ورور مې راته ویل غلڅنۍ موږ دې ته نه یې لا غوښتې چې لا ته لا وژالې. زما په سترګو کې اوښکې پنډې وې خو ورور ته مې په مسکا سر وښوراوه چې سمه ده نه ژاړم. مور مې ویل ورور دې ښه وایي ته مو د یوه کار لپاره راغوښتې. ته یو سفر په مخه کې لرې. یو څه به دې موږ په راز او رمز وپوهوو. نوره خو نو ته خپله بیداره یې. انشاءالله له پیچومو او کږلیچونو تېرېدای شي او ځان د ځنګل د غرڅنۍ غوندې تر دنګې څوکې رسولی شي. د چمن په منځ کې یو لوی میز ایښی و. د میز پر سر ډک د شربتونو ګیلاسونه هم وو. ماشوم د میز شاوخوا څوکۍ سمې کړې. موږ ته یې راغږ کړ لازۍ مول او لول دلته به په دیدن سله ملې شئ. ما او مور مې هم دویمه پکې ونه کړه. دستي ورغلو. د میز تر شا پر څوکیو کېناستو. مور مې د میز له سره ډک د شربتونو ګیلاس راکه. راته وی ویل چې دا وڅښه. ما د شربتونو ګیلاس راواخیست. پر ګیلاس لیکل شوې جمله مې ورو ورو زمزمه کړه د مینې اخلاص حکمت او کلکې ارادې شربت. په بسم الله مې د شربتو له ګیلاس غړپونه وکړل. په 3 غړپه مې ټول شربت وڅښل. الحمدلله مې وویل. زړه مې له خوشحالۍ نه وغوړېده لکه ټول غبار چې ترې صفا شوی وي. سترګې مې داسې روښانه شوې چې د تیږو دننه د وړو زرو منظم حرکت مې لیدو. غوږونو مې د زرو د حرکت ښکالو اورېده. خیال او ذهن ته مې ته وا داسې شاکلي په لاس ورغلي چې د رازونو کلپونه به ورباندې خلاصیږي. په زړه کې خوشحاله شوم. له ځانه سره مې ویل که خدای پاک زما او د نور جمال ګډ ژوند په نصیب کړ د پوهې حکمت او د ښکلي ژوند د رازونو په سپړلو کې به ورسره مرسته کوم. انشاءالله چې په ګډه به د غره د کلي لویه پروژه کامیابو. د مور غېږه روغتون به داسې جوړوو چې په درسته نړۍ کې یو مثال وي. ما دا خیال په ذهن کې ګرځوه چې مور مې په ورختایۍ چغه کړه الله زه دې ومرم چې دا مې چیرته ورکه کړې ده. د مور په ناڅاپي چغه ډېره وارخطا او پریشانه شوم. پوښتنه مې ترې وکړه مورې څه شی دې ورک کړي چې داسې وارخطا شوې؟ مور مې راته وویل د شنه غمي والا ګوتمۍ. ما مې مور ته تسلي ورکړه. په خپله ګوته کې د شنه غمي والا ګوتمۍ مې ور وښوده. ورته ومې ویل چې مه ورخطا کېږه دا د هماغه تا راکړې د شنه غمي والا ګوتمۍ زما په ګوته کې ده. د سترګو د کسې غوندې ساتم. مور مې په ژړغوني غږ راته ویل خدا رانه ورکه ګوتمۍ مې تا ته نه وه راوړې د بل چا لپاره مې راوړې وه چې ته به یې په ګوته کې ور واچوي.
زما زړه ته اندېښنه راولوېده او په بیړه مې ترې وپوښتل چې چاته به یې په ګوته کې وراچوم. مور مې دستي ځواب ورکړ نور جمال ته. خو لکه چې دا ارمان مې نیمګړی پاتې شو. ما په زړه کې ګوډې ماتولې چې ته او نور جمال چې د ژوند ملګري شئ نو ژوند به مو ښکلی او خوشحاله وي. ټول وطن ته به مو هم خیر ورسیږي. د مور له دې خبرو سره مې زړه پښو ته ولوېد. ځان راته داسې وایسېده لکه له دنګې څوکې چې لاندې درې ته رالوېدلی یم. یو دم په ژړا شوم. ماشوم ورور مې کټ کټ له خندا نشین شو. دا مول او لول خو هسې والخطا دي. د شنه غمي والا ګوتمۍ دا ده. د شنه غمي والا ګوتمۍ یې له جبه راوایسته او زما مور ته یې ورکړه. مور مې ډېر منت ور باندې وکړ. ورته ویې ویل چې داسې کار دې ولې کوه. نږدې و چې زما او د غرڅنۍ زړونه ټک وچوي. ماشوم ورور مې په خندا ورته ویل په دې کې یو حکمت و. هغه دا چې د غرڅنۍ خول به مې له ډېرې خوشحالۍ زړه دلېدلی و. ځکه مې ستا له جب نه د شنه غمي والا ګوتمۍ لا پټه کړله. مور مې ماشوم ورور ته موسکه شوه. زویګیه ته نو تر مونږ هوښیار یې. دې خبرې ته زما هېڅ پام نو. ښه ده چې داسې دې وکړل. مور مې د شنه غمي والا ګوتمۍ زما په ګوته کې راواچوله. راته ویې ویل چې دا به د نور جمال په ګوته کې واچوي. په بیړه لګیا شوه. څه بوختې او شیان یې راټولول. ما ته یې وویل چې وخت لږ دی ته به دستي روانېږي. یو سفر دی په مخه کې دی. زه لږه خفه شوم. ورته ومې ویل لږ خو دې ستاسو په دیدن مړه شم. بیا به مې چې هر چیرې لیږئ پسې ځم به. مور مې په خندا خندا تسلي راکړه. غرڅنۍ لوري په دیدنونو مړېدل نشته. خو تا په داسې یوه سفر لیږم چې زمونږ د دیدن خوند او رنګ به په ټوله لاره در سره وي. مور مې په خندا خندا تسلي راکړه. مور مې ماشوم ورور ته وویل چې هله زویګیه هغه بوخڅه راواخله. ماشوم یوه وریښمینه بوخڅه راواخیسته. په بوخڅه کې دننه څه شی و. ما مې له مور پوښتنه وکړه چې په بوخڅه کې څه شی دي. مور مې راته وویل چې کله په مزل ستړې شوې نو بوخڅه به خلاصه کړې چې هر څه پکې وو په خپله به وپوهېږي. رښتیا په بوخڅه کې یوه برخه ستا ده او بله د نور جمال. دا دوه ډالۍ دي. ستا پر ډالۍ غرڅنۍ او د نور جمال پر ډالۍ د نور جمال نوم لیکل شوی دی. ما له یوې خوږې تلوسې سره بوخڅه راواخیسته او له مور مې پوښتنه وکړه ښه نو اوس مې چیرې لیږئ. تا ورور مې لارې ګودرې راته وښیوئ. ورور مې مور ته په غاړه کې لاسونه ور واچول. ورته ویې ویل مولې غلڅنۍ خول ته مې ټولې لالې وښیه چې ستلې نشي او پل په خوی تڼاکې لا ونه خیږي. مور مې ماشوم ورور ښکل کړ. ورته ویې ویل غرڅنۍ به لارې ګودرې په خپله پیدا کوي. ولې د مینې اخلاص حکمت او کلکې ارادې شربت مو پرې ونه څښل. د مور له دې خبرو سره مې شاوخوا وکتل. د میز پر سر هغه تش ګیلاس ته مې پام شو چې ما یې شربت څښلي وو. په ګیلاس کې دننه وړې وړې زرې مې ولیدې چې په منظمه نڅا او شرنګي روانې وې. زړه مې ډاډه شو. ایله مې له مور نه زما د ورتګ د پړاو پوښتنه وکړه. مور مې راته وویل ته چې ماشومه وې هره شپه به مې د غره د غرڅنۍ کیسه درته کوله. هغه کیسه خو به دې هیره نه وي. ما د نه په معنا سر وښوروه. مور مې راته وویل ښه چې هیره دې نه ده نو ورځه د غره د غرڅنۍ غوندې د خپل مقصد تر دنګې څوکې ځان رسوه. بسم الله کوه روانېږه. خدای دې ملګری دی. زموږ دعاګانې هم درپسې دي. ما مې مور او ماشوم ورور دواړه په غېږ کې ونیول. ښکل مې کړل او رخصت مې ترې واخیست. مور او ماشوم ورور مې رڼې اوبه راپسې وشیندلې. اوبو شرنګی وکړه او خوشبویه وږمه یې خوره شوه. د لوی کور له دروازې راووتم. د ونو د څانګو له نغمو سره د مرغانو د مخخي او زما د بري لپاره دعایا سرود غږېده. دې سرود کړی هم زما د وطن په ټولو ژبو وي. ونو مرغانو د مخخي څانګې وزرې راته خورولې. ما هم دویو ته مخ ور واړوه او د خدای پامانۍ په دود مې لاس ورته وښوراوه. د لمر سترګه د غروب خواته نږدې کېده. زه د غرونو تاو راتاو درو ته رسېدلی وم. له یوې درې بلې ته له بلې نه بلې ته اوښتم. له یوې اوږدې درې راووتم. مخامخ د غره په لمن کې د سترګو د نظر په اندازه لویه سیمه وه. ځای ځای پکې غونډۍ ولاړې وې. تر غونډۍ واخوا په یوه دنګه پسې بله او په بله پسې بله دنګه څوکه وه. تر ټولو وروستۍ دنګه څوکه نو دومره دنګه وه چې تا به وی سر یې اسمان ته رسېدلی دی. ما همدې تر ټولو دنګې څوکې ته ځان رسوه چې لږ نوکې مزله مې وکړه. د لمر سترګه ډوبه شوه. د شفق سرخي د غرڅنۍ د ملګري غرڅه په وینو هغه سره صحنه را یاده کړه چې ښکاري ویشتلی و. زه ووېرېدم. اخوا دې خوا مې مخ واړوه. په دې وخت کې د
یو غیبي غږ اذان راغله. د مور غږ مې و، بسم الله کوه، روانېږه، خدای دې ملګری دی، زموږ دعاګانې هم درپسې دي. زړه مې ډاډه شو او مخ په بره د دنګې څوکې په طرف روانه شوم. د ماښام تیاره ورو ورو خورېده. له نږدې ځنګل نه د لیوانو، ګیدړانو انګولاوې راتلې، خو زه روانه وم. ویر او ډار مې له زړه نه تښتېدلی و. نور نو د دنګې څوکې بیخ ته بیخي ورنږدې شوي وم. د دنګې څوکې سر ته مې وکتل. له سر نه مې ټیکری وښویېده، ټیکری مې پر سر را سم که. دنګې څوکې ته ورختل سخت څه چې له امکان لري و. په زړه کې مې کرل ریبل چې اوس به څه کوم. ډېره سخته تږې شوې وم. اوبو ته مې زړه وشو، د یوې چینې پر غاړه کېناستم. چې کله مې د اوبو څښلو لپاره لاسونه مینځل، نو د خپل لاس په 2 ګوتو کې مې 2 د شنه غمي والا ګوتمۍ ولیدې. موسکه شوم او زړه مې د اطمینان شنه څراغونه راکړل. اوبه مې وڅښلې، د چینې ترڅنګ پرخې ته مې تکیه وکړه. ما ویل لږ آرام دې وکم، بیا به د تګ تابع کوم. له ملا نه مې هغه بوخڅه راخلاصه کړه چې مور مې راکړې وه. په غېږ کې مې کېښوده، زړه ته مې خوشحالي راغله. په بوخڅه کې زما او د نور جمال لپاره ډاله یې وي.